جوړ په خیر. کله نه چې زه په دې پوه شوی یم چې دا خبرونه دي، د دې په ذریعه ته د ملکي حالاتو نه خبرېدی شي. نو ما دغه شان ګڼ شمېر خبرونه اورېدلي دي چې په پلاني ځای کې، پلاني جومات کې، پلاني مدرسه کې قاري صاحب راپاڅېدلی دی او د نر بچي خپل شاګرد سره جنسي زیاتی کړی دی، خپل هوس یې په یخ کړی دی. بعضې ځایونو کې داسې وشي چې په جوماتونو په مدرسو کې قاري صاحب راپاڅېږي او خپل شاګرد سره دومره تشدد وکړي، دومره سخت سختي ووهي چې هغه مړ شي. پرون په سوات کې دغه شان یو کیسه شوې وه چې قاري صاحب خپل شاګرد دومره وهلی او دومره تشدد یې پرې کړی و چې هغه مړ شوی و. خو دې نه علاوه دغه شان ګڼ شمېر کیسونه کېږي. تقریبا هره میاشت یا هره هفته یا هر 2 هفتې پس موږ دغه شان خبرونه اورو چې په فلاني ځای کې دغه شان کیس شوی دی. پاکستان د ملک خداداد او اسلامي جمهوریه پاکستان کې دغه شان کیسونه ډېر زیات کېږي. زه د قاري صاحب نه یو پوښتنه کوم چې دغه ماشوم تا ایمان پې راوړی دی په هغه قرآن شریف باندې چې کوم هغه تا نه زده کوي. هغه قرآن شریف په دې ماشوم په غېږه کې وي، په دغه ځای کې وي، په دغه بلډینګ کې وي، د خدای کلام پکې پروت وي ګیر چاپېره، او ته راپاڅېږي خپل هغه شاګرد باندې خپل هوس سړوي. دې نه علاوه ته وایې چې شراب حرام دي او حرام ورته ځکه وایې چې کله انسان شراب وڅکي نو هغه بیا په خپل حال نه پوهېږي، په هوش کې نه وي، نه پوهېږي چا سره څه هم کولی شي. ته ماته دا ووایه چې ته دغه وخت په کومه نشه کې وې، تا کومه نشه کړې وي چې ته دومره پوه نه شې چې نه د قرآن تقدس ته وګورې، نه د هغه ځای، نه د خدای کور تقدس ته وګورې، نه در سره د خدای یېروي، نه در سره د قرآن یېروي. زه نه پوهېږم چې ته په کومه نشه کې وې. بیا چې دغه شان خبرې موږ کوو، دغه شان موږ سوالونه اوچتو، نو موږ ته څه کسان وایي چې دغه شان کارونه خو په دغه شان زیاتي یا جنسي زیاتي خو په کالجونو کې او په یونیورسټیانو کې هم کېږي. هغوی ته زه دا ووایم چې په یونیورسټیانو کې یا په کالجونو کې چا سره دغه شان زیاتی وشي، جنسي زیاتی وشي، نو هغه بالغ وي. په رسېدلې نړۍ کې یا د صحت په مد کې دې ته جبر نه ویلی کېږي، جبر نه ګڼلی کېږي. البته زیاتی شوي وي، ظلم شوي وي یا ریپ شوي وي، د کنسنټ نه بغیر یو کار شوي وي، نو بالکل هغه پکار دی چې هغه مجرم ونیولی شي او هغه ته پوره سزا ورکړلی شي. او موږ همیشه د دغه شان ظلمونو او د دغه شان زیاتیو خلاف خبره کوو، غږ پورته کوو. قاري صاحب ته زه دا وایم چې که چېرته تا دا انتها پسندي نه پروموټ کولی او تا لږ کوشش کړی وی چې په دې ټولنه کې روښان فکري وی، نو ستا دغه هوس به چې دی که نه دا چېرته په کلب کې ایښېدلی. تا نه مار جوړ شوی دی، وږی مار، چې کله مار وږی شي که نه ډېر زیات نهر شي، نو هغه بیا خپل بچي خوري. تا نه هغه شی جوړ شوی دی. خدای دې غرق کړه چې غرق شي.